ستړي مشئ ګرانو لیدونکو، زه خالداني ازیم او تاسو ته د شال نیوز په دې تاریخي سفر کې ښه راغلاست وایم. نن مو د نړۍ هغه تاریخي ځای ته بیایم چې هره تیږه یوه کیسه لري، هر دیوال یې د وینو تویدو شاهد دی او هر څنډه د روم نږدې 2000 کلن تاریخ رازونه په ځان کې پټ ساتلی دي. دا د کولوسیم، هغه ستر میدان چې کله به پکې د زرګونو خلکو نارې او چغې پورته کېدې او د یو انسان د ژوند او مرګ پریکړه به په یوازې څو شیبو کې کېدله. کولوسیم 2000 کاله مخکې د 72 میلادي کال په شاوخوا کې د روم د باچا وسپاسیان په حکم جوړېدل پیل شول. له هغه وروسته یې زوی پاچا ټایټس په 80 میلادي کال کې مکمل کړه. دا د خپل وخت د نړۍ تر ټولو لوی میدانو چې تر 80,000 پورې خلک به پکې په یو وخت راټولېدل. دا یوازې یو میدان نه و، بلکې د روم د بادشاهت د ځواک، شتمنۍ او واکمنۍ نښه هم وه. تصور وکړئ، زرګونه کسان ناستي، نارې وهي او د میدان سترې دروازې ورو ورو پرانیستل کیږي. یو جنگي غلام چې په لاس کې یوازې یو توره او یو ډال دی د میدان منځ ته راځي. په بل لوري کې د قیدخانې دروازه خلاصیږي او یو غوسناک زمری، پړانګ یا بل وحشي ځناور راخوشي کیږي. اوس د دواړو ترمنځ یوازې یوه لار پاتې ده، جګړه. دلته به یا جنگي غلام ژوندی پاتې کېده یا به وحشي ځناور. تاریخي سرچینې وایي د کولوسیم د پرانیستي مراسم 100 ورځې روانو. په دې موده کې زرګونه وحشي ځناور ووژل شول او د سلګونو جنگي غلامانو ژوند هم په همدې میدان کې پای ته ورسید. خو د کولوسیم تر ټولو لوی راز د ځمکې لاندې پټو. دلته لسګونه خونې، سرنګونه او قیدخانې جوړې شوې وې. جنگي غلامان به همدلته د خپلې وارۍ په انتظار ناستو. ډېرو ته به معلومه وه چې څو شېبې وروسته به د مرګ میدان ته ځي. وحشي ځناور به هم په همدې قیدخانو کې ساتل کېدل. د هغه وخت په ځانګړو ماشینونو او لرګینو لیفټونو به هغوی ناڅاپه د میدان منځ ته راوستل کېدل او نندارچیانو ته به داسې ښکارېدل لکه له ځمکې راوتلي وي. دا هر څه دومره په مهارت ترسره کېدل چې نن هم د نړۍ انجینران د هغه وخت په دې جوړښت حیران دي. خو حیرانونکې خبره لا دلته نه ختمیږي. د اوړي په ګرمو ورځو کې به د میدان پر سر یوه غټه پرده غوړول کېده څو زرګونه نندارچیان د لمر له سختې ګرمۍ خوندي پاتې شي. ځینې تاریخ پوهان دا هم لیکي چې د کولوسیم په لومړو کلونو کې به کله ناکله میدان له اوبو ډکېده او د سمندري جګړو نقل به هم پکې ترسره کېده. که څه هم د دې په اړه د تاریخ پوهانو ترمنځ بېلابېل نظرونه شته، خو دا خبره څرګندوي چې د روم انجینري د خپل وخت نه ډېره مخکې وه. نن کولوسیم نور د وینو او جګړو میدان نه دی. نن دا د نړۍ د تاریخ یو ژوندی یادګار دی. هر کال میلیونونه کسان د دې لیدو لپاره روم ته ورځي څو هغه ځای په خپلو سترګو وویني چې پکې به کله د زرګونو خلکو د چغو ترمنځ د انسانانو د ژوند او مرګ پریکړې کېدې. ګرانو لیدونکو، که کله روم ته سفر وکړئ، د کولوسیم لیدنه مه هېروئ، ځکه دلته د هرې تیږې تر شا د تاریخ یوه نه هېرېدونکې کیسه پرته ده. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي، د شال نیوز یوټیوب، فیسبوک، ایکس، انسټاګرام او ټیک ټاک په پاڼه راسره ملګري شئ او زموږ نور تاریخي او معلوماتي راپورونه هم وګورئ. زه خالداني ازیم. تر بل تاریخي سفر پورې په لوی خدای مو سپارم.